لکه شبیره هغه سری کوک دی او دا سری نیغ دی سړی ګوره کوک نه دی بیا به لکه جل ټوکرې به شان ناکاږو نو په مړینو خو نه راکږي ګرور مې بالکل په صحیح او په طریقه باندې شی راوالی دا سیټ ورته لوکټې برابر کړي چې هغه سیټ به سره سیده شي د دې سره نه کنه شبیره د الله ولي ډوره دی ولا ورانه کړه لکه ډورې لته لار کته دغه ځای ولا کوک وکند الله ولي اصل مالو راوړی جون صحیح ونه خو بس ټول کار په موږ باندې پرېښود دی په قلار راشو په قلار شبیره دقه شان ها بس شبیره شی ولړو کنه شی وران کو خپې ولا ګرې ته کړی سور ولا ټوپ سین ته کوروره دی به بیا وروره کوک سملونو دی خو نیغ نه راځي وروره ها شی ول بس قلار شي دا ستاسو کار نه دی ورور مې شی ډېر ګډوډ شو کنه بل ځای ولو شروع وکړو خیره که ملګرو دومره خبرو کړه تار روکړ دی دا ځای چې دی دا د ذکر دی دا سوچ وکئ چې بلوز به دې ځای له موږ هم را روان یو او موږ له به څوک قبر کني لږ ذکر وکئ او لږ توبهګار شئ او زیشانه الله به خیر کړي موږ لګیا یو ښه په قدار یې کنو قبر به نه ورانېږي انشاءالله تاسو دواړه دغه ځای کې ودرېږئ بس غلی شو مزه بس سیټ ته کېناستم غلی کېنه کنه وای شبیره مه کوه کنه شی دې غلط راواچو کنه چې خو نه ته نه ښیم نو دغه د وینه قبر ودونه وګد کو اورې په دې کې به شل کسه نه خښو دغه یو کس به خښو د شي نه وروره ځوان دی راښودونه شی وکړو لکه ماشوم راوړی یو ګیلاس بو دا قبر کنل خو هم ډېر ګران کار دی راوړه هله شاباش یو خو راله شبیر د لیم مرۍ وچه کړه مړه اډرت دته ګوره بل ورته راکوز کوي شبیره تا به کوی مویي کنلې خو دا کوی نه دی د الله ولي پوه شوې ښه ښکلی کار وکړئ په ایماندارۍ مړه دا ټول کار به من کو سړی خونې باید ته ښایو مس څه به ووایو خو دا والا او د چی وینا وکړه ښه لکه انده به شي وخوره شبیره دو ته ګوره نه مونږ کار ته پرېږدي او نه په خپله باندې کار کوي یاره ایوب ستا دا خبره صحیح ده چې نه دا په خپله دا کار د کولو دي او نه موږ پرېږدي ملګري دې کار وکړئ که نه دا کشۍ بیلچه ده دا ته واله تاسو پوه شئ ستاسو کار پوه شئ اوس راواړوه نه کار نه په هغې کې څه کار اوس راواړوه نوروایده ته به چې دا د کار دانې دي ته ورته وګوره زید ولا دا کشۍ ته راچوته که ورور دا بیلچه ته راچوه چې موږ یې د لکه وکړه شابه زر کوئ زما په ملا کې راګه وخته زه خو دا کار نه یم زیشانه ما خو اپریشن کړلی او پوره څلوېښت ورځې ماله د زور کار بند دی دې خوا راشه ته دا خدای بې خو باسه په خوله دې وار نه موندی کېدو په دې دومره کسانو کې خو ایله دغه دوه د کار دانې وي چې دې وځغلولې ولې ته چې اړه وې ته خو زما نه تیز لګیا وې سړیه خو یو شی وکنه اوس وله په دې خپو حمله کوه هله شابه السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ملګري یاره جي بس تاسو نه بغیر دا قبر چې کوم دی دا نه پوره کېږي او تاسو پکې د کار سړي وای بس راځئ هله شابه یاره ملګري څه خبره ده ستاسو په ژبه خو توتکي ناسو یو وایي وکنه بل وایي مه کنه داسې کار وکړئ مهرباني وکړئ ځان له وکنه موږ هم معاف کړئ یاره یاره موږ یې نه شو کنله دا خبرې موږ د دې دپاره کولې موږ وایي چې زموږ پکې هم لږ ثواب وشي دا ثواب چې دی که دا په خبرو کې نه دی ملګري ثواب چې دی تاسو چې کوم دا بوټان په خپو کړي دي او دا واسکټونه اچولي دا په کورونه په سر کړي دي په دې کې نه دي لږه کشۍ راوالی بیلچه راوالی لږ ذکر وکړئ دا خاوره په ځان ولګوئ چې د جهنم اور د باندې ارام شي مسلمانه دا خو دی دا خبره صحیح وکړه ګوره بالکل بس داسې کوو بس موږ د سره کار کوو یاره تاسو کو دا خبرې کوئ زه نه ځم ملګري بیا نه کوو که نه دا کوو که نه کار سره موږ کوو که نه خبرې به نه کوو راځئ زه لاس کې بیلچو ته لاس کې هله بیا لاس کې هله ایوبه بس هغه زمونږ یې کولی چې خلاصې لګیا خبرې دا کړي دي شبیره مه کوه کنه شی دې بیا غلط کړي سړیه خوله ته نه وردېږي سړیه خو بس ویږو نو چې نه وایو نو بس شی غلطېږي قبر ډېر ګډوډ راځي که نه اوف هله هغه د حاجي صاحب زوی راغی لکه د الله مسلمانانو سهار شو او دا ټیم شو ملا وراله ماته کړه د الله ولیانو تاسو کار نه راغلئ که مخمخون راغلئ پوه شوې لږ کار پکې وکړئ هله حاجي صاحب زوی راغلی السلام علیکم د حاجي صاحب زوی څنګه یې ښه طبیعت دې ښه دی خیر کار ماشاءالله ډېر ښکلی را روان دی او الله دې نور خیر راپېښ کړي حاجي صاحب زوی حاجي صاحب ښه و که نه دی بې خو بس حاجي صاحب وفات شو دی که نه مړه یې سړیه خوله رانه وبیده ما وی حاجي صاحب کپن مپن بالکل برابر دی که نه سیسټم ویسټم بالکل توله دی تخته ورسول دی لمبولې را لمبولې لکه او مړه هر څه به شي وي سړی چې مونږ یو نو دودو غم د څه شي کوي د الله ولي او دا دومره قبر چې کوم دی دا ما او د زیشان وو شیخه برنجېږه مو خو حاجي صاحب زوی ته پکې مې یو بیلچه راچول وه یاد ساتئ لیدلی مې و داسې د لرې نه غونته کې لګیا پکې و ټکه ټوکه یې کولو او
لکه زیشانه ته نه خبر هغه حاجت خان مړ نیمه ګنټه جنازې ته پاتې ده راځي چې ځو له شابه ورګه زه په سوچ کوم زه نه زما تاسو زی لکه دا سوچ د چې شو کو ولې نه زی چل لکه زما غټ پټ نکرو موډ نک مړو اغیل نه دی راغله نو زه څنګه لاړ شم دا زی دا الله ولی کاغه نه دی راغله نو چې چلو دا خو د ثواب کار دی دا الله ولی د ثواب اے زما نکل نه دی راغله زه ولا زکه نه زما او ستا مړی له راغله ته ولا زکه سي کستا مړی نه راغله نو ته ولم نتله خو زی نه زما زی زه چې زو مانه دا پکې مخمخي کوي ایوب حاجي صاحب ډېر ښه سړی و الله دې وبخښي ډېر ښه سړی و جانا جنازه خاصی مو شوه راشي تیز لاړ شو د کتابونو دکان به رانه بند شي راځه د حاجت خان دغه زوی موږ په دغه کې نه یو لیدلي په جنازه کې چې هغه ته ځان مخامخ کړو بیا به ځو شاته را روان دی السلام علیکم وعلیکم السلام د حاجي صاحب زوی حاجي صاحب ډېر ښه سړی و او الله دې تاسو لړه صبر درکړي او څه خدمت دي که نه هر ټایم حاضر یو او بس ټول به ځو په نمبر راغلي وو او بې نمبره به ځو نو خفګان ته ضرورت نشته صحیح ده صحیح ده الله خوشحاله کړه الله عزت نصیب دقیقه له ایسارو ما چې ویونی د الله ولي او که نه چې اوس ځو دکان به لکه په قلار لاس کټکوا شبیره حاجي صاحب دې الله وبخي هغه له قبر کنو خو دا بره مقبره ډکه شوې ده تا ته څه معلومات شته چې کوم ځای کې وله قبر وکنو او زیشانه ما ته خدا ویلي چې دا بر مخبره ډکه شو ده او دا کوس پټه چې دام د مخبرې سره ده په دې کې مولا قبر وکړو کنه ښه دا لاندې پټې ورته وقف کړل راځي چې لاړ شو او حاجي صاحب له کوله د غوري ځای وګورو حاجي صاحب ډیر ښه سړی و چې قبر یې ښکلی راشي مرګرو ستاسو خبره زما ډیره خوښه شوه خو هر کار به په مشوره کوو راځئ چې په مشوره وله ښکلی ځای غوره کړو یا ګورې څه درجې ځو زیشانه مرګري دا ځای صحیح دی په دې ځای کې ولا قبر کنو یاره دا ځای زما دا ځای ټولې ګټې دي دا ځای ټیک نه دی هغه ټیک نه دی مخکې ځي کې وګورو راځئ راشه لکه دا ځای بالکل برابر دی بالکل توله دی ول دا ځای یاره مرګري ستا خبر صحیح دا ځای توله دی خو دا ځای جبه ده زه صحیح ده بل ځای لکه دې خوا راشئ تاسو دا ځای وګورئ دا ځای صحیح دی دا ځای نه دی صحیح دا ځای سوری لکه د ایوب دا خبره بالکل ټیک ده حاجي صاحب له به ډېر زیات یخ کېدو او د سوري نه به ډېر زیات یېرېدو د روډ په غاړه به غارمو ته ناسو او پیتاو به یې کوو چېرته د غارمو ځای ولې سیکول غواړي لکه مرګرو راځئ داسې ځای مې معلوم کړلی لکه لیټۍ حاجي صاحب به ډېر زیات خوشحالئ بل پې غارمه هم مخامخ دي او د ماخوستنه پورې به پې غارمه لګي هلئ شابه سر راځئ هله شابه ټایم ناوخته کېږي دونه ټایم نشته اخوا کېږه مرګري اخوا کېږه ټایم نشته لږ کېږه ماښام مانځه پسې جنازه ده شابه صحیح ده لکه زر راځه شابه ماشاءالله ټوله پوزې دی هلکه سمه لیټۍ السلام علیکم زیشان خان څه کوئ څه بوټی موټی نه حلوئ کو یا لکه ته خبر نه یې چې حاجي صاحب وفات شوی دی او قبر وله کنو هغه خو ما ته پته ده چې حاجي صاحب وفات شوی دی خو دا تاسو چې کوم ځای کې لګیئ او قبر کنئ که نه دا پردی پټی دی او مخبره و شاته پاتې کړه هاو لکه موږ په مشوره باندې لګیو دا ځای خوښ کو او قبر پکې کنو که ستاسو دا مشوره لږه نور اوږده شوې وی که نه نو د حاجي صاحب یا ولاړ ښخه او یا د الله ولي هغه روغه رمټه مقبره و پرېښوده او دلته کې شروع وکړه په دقې مقبره کې ښه ښکلي په ترتیب باندې شروع وکئ د زرو کسانو مقبره به او کسانو پکې سل ښخ شي او مقبره به ټوله ډکه شي د الله ولیانو دا بې ترتیبه شروع وکئ تاسو ځکه او قبر چې کوم دی په غرمو او په رڼاګانو او په پوسوالي باندې نه ښایسته کېږي قبر به په خپل عمل باندې ښایسته کېږي ښه ښکلي په ترتیب باندې شروع وکئ لکه شبیره تا ته ما شل پیرو چې هغه ځای صحیح دی خو تا د هغه ځای نه لیو دلته ګرې ټوپ و لکه زیشانه تاسو ته ما ولي چې هغه ځای مقبرې له وقف کړلی دا ټوپ خو تا دلته کې راوهلی تا وی راځې دا ځای پوسته مسلمان نه خو تا راوستي یو موږ یا شبیره ټوپ والی جو نه والی دا ځای موږ څه پوره خو نه دی کنلی جو راځې په مشوره به بیا هغه ځای ته لاړ شو راځئ سړی مړه ځانله لیکار راکړلی مړه هغه سعودي ته مړه نورواي دروره د بانم حاجي صاحب نه کنډر اخلمه خو دا مې پوهه که چې دا سړی څنګه دی یا د الله ولي چېرته بیه ورسره ونه کړي پوه شو د هغه نه خو د علاقه په اور کې پرته ده خپل پټي ته چرګه نه پرېږدي ګاونډیان چې په اور کې پراته دي او دا لا څه کې په جومات کې هم خلک نه پرېږدي وایي دا زما سبت دی او په دې ځای به زه مونځ کوم او د اتوار په ورځ به دلته ولاړ یم د هفتې په ورځ به دلته مړه هغه ته خو دا ټوله علاقه خیرې کوي چې الله پاک یې اوس زر تر زره مړ کړي دومره ذلیله سړی او دومره بېوقوفه سړی په دې علاقه تا نه یې لیدلی خلک به یې ورسره نه کومه نه ځان غر کې کو
ډېر یو دغه سړی دی نیچ سړی دی هو یاره دا خو شو چې مرګي تر ته میلا شوې کنه ما خو سره به شروع کړو ما په تقریبا 50,000 روپۍ ما ورکولې ما 50 سره اوس ورکم او 15 لک روپۍ به وروسته ورکم اوس که ځان غرکېږي ورکول نه یا الله دا باله مجلس مړ کې یا الله مړ کې یاره باره یار الله دې خوشاله کړي چې ودې راته چې ځان دې وساتم باره السلام علیکم وعلیکم السلام یاره قانون وای دا کله راغلی یاره دا 2-3 ورځې وشوې ذیشان خان خو په سعودي عرب کې خبر شوی ما چې ستاسو نیکه بالم حاجي صاحب وفات شوی نو بس زه اوس هم ستاسو ډېرې درتلم خو په لاره کې مې ولیدی نو ما بس دوا به وکړو دوا خو الله پاک هر ځای قبلوي بالم حاجي صاحب دې الله وبخي او الله دې اخیر ښایسته کړي امین ته یقین وکړه د بالم حاجي صاحب یو ښه چې زه یادوم نو د اړه مې ورته دواګانې کوي که چېرته په دې علاقه کې به جومات جوړېدو نو بس هم د هغه روپۍ به وي که مدرسه به جوړېده بس هم د هغه روپۍ به وي دغه شانتې زه به ته لنډه کړمه چې زمونږ د کلي دا ټولې بیزې به د هغه په دې پټي کې لګیا وي او دا پاڼې به یې خوړې خو چاته یې نه مکه هېڅ چرې هم نه دي ویلي د چا چرګې ته یې شی هم نه دي ویلي الله دې وبخي الله دې تاسو دړه صبر درکړي الله دې وبخي امین زه چې ځو چې اوس مهرباني چې یقیني واپس کېږم در سره الله دې دړه نه ورته یم خوشحاله زه بیا به ګپ ولګوم ود الله ولیانو لګ لګ سیټ ټکې نه پړم را لسړو به جوړه کړل د کار دا کسان پرې دی او د باقي سیډونو ته شي اوس د باندې کشي ولګي خدای نه کا نه په یو کې ببل جوړ شي په سر راته ولاړ یي زمنګ نه کار نه کیږي ملګرو زمنګ هر عمل صرف د الله تعالی د رضا لپاره پکار دی او د بدقسمتۍ نه موږ دا سوچ او فکر نه لرو زمنګ هر عمل د بل د بدل دپاره او صرف خپله فایده لټو او یا چې موږ ته څوک ښه ووایي په دنیا کې خو به تاسو ته خلک ښه ووایي خو د الله تعالی په دربار کې به تاسو ته هیڅ هم نه میلاویږي او داسې نه ده پکار هر عمل د الله تعالی د رضا دپاره او د خپل آخرت د ښایسته کولو دپاره پکار دی د نورو اصلاحي ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ یوټیوب چینل سواد KPK واین ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان هم دباو کړئ